السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که تاسې هم زما په څېر تر ډېره له لیکنو سره سروکار لرئ او غواړئ چې خپل لیکنو ته په اسانه او ژر تر ژره رسیدګي وکړئ، نو دلته درته یوه اسانه طریقه ښیم. د دغه برنامې له طریقه تاسو کولی شئ خپلو لیکنو ته په چټکۍ سره رسیدګي وکړئ. لومړی راځو دغه برنامه په پلی سټور کې پیدا کوو او په خپل موبایل کې یې نصبوو. دغه برنامه ټیکسپانډر یا ټیکسپانډ نومیږي. تاسو تنها ټیکسپانډ په پلی سټور کې ولیکئ، نو په لیست کې به دغه برنامه تاسو ته راواخلي. دغه برنامه پیدا او نصب یې کړئ. ما تیار نصب کړي، راځم دغه برنامه خلاصوم. اوس راځم ټولې هغه لیکنې چې زه په روزمره توګه ورسره سروکار لرم هغه ټولو ته شارټکټ یې جوړوم. راځم لومړی خو سلام ته شارټکټ جوړوم. یعنې مثلا زه نه غواړم سلام په لنډ شکل ادا کړم، غواړم چې په پوره شکل ادا کړم. چې د سلام په ځای ولیکم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو تنها شارټکټ ته جوړم د سلام په نوم. هر ځلې چې زه سلام لیکم نو مکمل سلام به لیکل کیږي. راځم یو بل شارټکټ هم جوړوم د جواب لپاره. مثلا ځینې وخت خلک سلام اچوي، زه نه غواړم چې واضح ولیکم چې وعلیکم، غواړم چې مکمل جواب ورکړم. نو راځم د دې لپاره هم یو شارټکټ جوړوم، ځکه چې دا زما دغه لیکنې ډېرې چټکې کوي. راځم یو دوه دانې شارټکټې نورې هم جوړوم. مثلا د پوښتنې لپاره موږ معمولا پوښتنه کوو چې څنګه یې، ښه یې، جوړې، کور کې خو مشکلات نشته، چې تابن ډېر وخت نیسي چې موږ له هر یو شخص سره په واټساپ کې، میسنجر کې یا نور پلیټفارمونو کې نو هر یو شخص نه پوښتنه کول تاوان ډېر وخت نیسي. نو راځم یوازې شارټکټ ته جوړم. هر وخت چې تاسو همدا شارټکټ وهئ یا یې لیکئ نو ټوله پوښتنه به لیکل کېږي. هغه نفر ته دا معلومات نه کېږي چې تا په رښتیا شارټکټ استعمال کړه که دغه ټوله لیکنه دې ولیکله. راځم له دې وروسته تنها یو بل شارټکټ جوړم د خدای پاماني په خاطر باندې. مثلا ځینې وخت زه له یو ملګري څخه خدای پاماني اخلم، ورته وایم چې تاسو به هم مصروف یې، نو نه غواړم چې د مصروفیتو وخت یې ونیسم، نو په یو بل فارغ وخت کې به له نږدې نه ګپ لګوو. نو دغسې یو متن جوړوم. تاسو کولی شئ د خپلې خوښې او مرضي مطابق خپل متنونه جوړ کړئ په دقت سره. نو زه یوازې د فرضي او مثال په شکل دغه متنونه جوړوم، تاسو ته وښیم چې آیا دا کار کوي او که نه. راځم د مخه ښه په نوم یو بل شارټکټ جوړوم او سیف کوم یې. نو راځم دغه بکس پیس ځم، خو دلته یو ایرر ورکوي، یو مشکل ورکوي. یعنې مثلا تاسو ته وایي چې تاسو په شارټکټ کې سپیس نسئ لګولی، سپیس یا فاصله، نو فاصله ایسته کوم او بندوم یې. راځم اوس هغه ټول شارټکټ یې ازمایم. راځم اول سلام لیکم. نو څنګه چې سلام ولیکم نو زما د سلام په ځای مکمل هغه متن راواخیستی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما بل یو شارټکټ جوړ کړی و د پوښتنه یو په نوم. تاسو کولی شئ نور شارټکټ هم جوړ کړي د پوښتنې لپاره. نو پوښتنه یو شارټکټ مې چې څنګه ولیکه، متن یې راواخیسته. راځم هغه د وروسته یو شارټکټ اخلم چې د ښه وخت په نوم و، نو همغه یې هم راواخیسته. نو تاسو وینئ چې په ډېر کم وخت او په چټکۍ سره یې هغه ټول متنونه چې موږ لیکلي ول دلته راواخیستل، چې په دې سره د موږ د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کېږي. نو که تاسو غواړئ په کوم متن کې بیا تغییرات راوړئ، یوازې هملته ورشئ، په همغه متن کې چې کوم تغییرات تاسو غواړئ د بیا ځلې لپاره هم راوړئ. مثلا راځم زه په پوښتنه یو کې پوښتنه یو شارټکټ کې یو څه تغییرات نور هم راوړم او اوس راځم ازمایم یې چې آیا په دغه شارټکټ کې هغه تغییرات راغلي دي که نه. تنها پوښتنه یو شارټکټ لیکمه، نو څنګه یې چې ولیکمه نو تاسو وینئ چې هغه ټول متن یې دلته راواخیسته چې وروستني تغییرات هم پکې شته. د نورو جالبو او ګټورو تخنیکونو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.